بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې سړی په څلور رکعات لمانځه کې پر دریم رکعت باندې کښیني، څلورم نه ولاړ نسي، یا په دوه رکعات لمانځه کې دویم رکعت کښیني ولاړ نسي، چې دی کښېناستي بیا لږ وروسته په یاد ورسي چې تا ته خو ولاړېدل په کار و، نو بیا به دی څه کوي؟ محترمینو، که چیرې چا په څلور رکعات لمانځه کې درې رکعته وکړه، څلورم ته ولاړېدل و، دی ولاړ نسو کښېناستی، یا دوه رکعات لمانځه کې دویم ته ولاړ نسو کښېناستی، نو چې هر وخت په یاد ورله دی به ولاړېږي. خو که چیرې دله په داسې وخت کې په یاد ورله چې د یو رکن مقدار وخت تېر سوی، یعنی درې واره سبحان الله چې پکې ویل کېږي، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، دومره وخت تېر سوی، نو بیا به دی ولاړېږي، په آخر کې به سجده سهو کوي، که نه وکړه لمونځ به برته راګرځي. او که چیرې دله چې دا هی کښېناستې په یاد ورله چې تا ته ولاړېدل و، د یو رکن مقدار نه کښېناستي، یعنی درې واره د سبحان الله په قدر نه کښېناستي، نو بس بیا دې ولاړ سي، د هغه رکعت یې وکړي، لمونځ یې پوره کړي، سجده سهو نه غواړي. په حواله سره د حاشیه تحتوي علی مراقي الفلاح صفحه نمبر 258، د هغه رنګ البحر رایق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 102، رج محتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 440، د هغه رنګه فتاوی علمگیری جلد نمبر اول صفحه نمبر 166، المحیط البرهانی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 308. والسلام.